ولسمشر محمد اشرف غني وایي له مشروعیت پرته د قانون استخراج کې شفافیت نشي رامنځته کېدی. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو درسونو په لړ کې د قانون ارزښت په اړه وایي تر ځمکې لاندې منابع د افغانستان لپاره د خدای یو لوی نعمت دی، خو له دغه نعمت څخه د استفادې لپاره هماغسې چې اړینې تخنیکي پوهې ته اړتیا ده، اقتصادي مدیریت هم مهم دی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل مو نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي مطلوبې نتیجې ته د رسیدلو لپاره د کانونو د استخراج او بیرته د عوایدو د مصرف لپاره د قانون حاکمیت، شفافیت او پر بشپړې قوي پانګونه اړینه ده. له قانون څخه د سالمې استفادې لپاره د قانوني مذاکراتو پر مخ وړل، د قراردادونو کولو ظرفیت لرل او د هغو مدیریت نور اړخونه دي چې باید منسجم شي. ولسمشر محمد اشرف غني زیاتوي په ټولو برخو کې همغږي لازمه ده، واضح سیاسي اراده او مشروعیت هم پکار دی. له کورني، سیمهییز او نړیوال مشروعیت پرته اړینه لویه پانګونه چې دغه منابع د افغانستان د هوساینې او مناسباتو پراختیا لپاره وکاروي نه ترسره کیږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.